کور کې کراري دي. الله مو خوشاله کړه. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د صراط المستقیم هدایت را نصیب کړي. جعفري صاحب نن دې موږ یو ملکي پوښتنه ده، آیا تاسو له 12 امامانو نه داسې یو روایت لرئ؟ علمي بحث به وکړي د زړه سره، بې له دې چې زه تا ته تیزې خبرې وکړم تی ماته وکړې. راځه په مینه او محبت، تم اهل بیت منی زم اهل بیت منم، تم قرآن منی زم قرآن منم، تو خو دعوه امدا لري. اوس په دې 12 امامانو کې د زړه سره کوم امام ویلی دي چې صحابه و له فاطمې رضی الله عنها سره ظلم وکړل، وی وهله او د دې کور یې ور وسوځول؟ یو روایت شته؟ قاري صاحب ټول نه مخکې درته زه دا وایم چې زما او تا یو ور لار معلوم شي چې یو اسلام دی درې او یا اسلام نه دی. نو او مخکې ما او تا چې مخکې لار شو، ما او تا ته پکار دی چې سره د سوره فاتحه نه د قرآن دننه وځو. د دې نه بغیر قرآن ما او تا نه ته پوهېږي نه زه پوهېږم چې یو ور قرآن کې مونږ سوره فاتحه نه لار شو، هغه کې راځي صراط الذین انعمت علیهم، د هغه کسان لار کې چې هغه کې انعام ورکړي دي، انعام شوي دي، او هغه څوک دي؟ هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی. هغه دغه کسان دي چې نه پکې د غضب شوي دي، نه هغه ګمراه پاته شوي دي، هغه پیدایشي هدایت یافته دي. په دې کې واورېده جعفر صاحب، جعفر باندې سم تا مخکې ویل چې په قرآن باندې ما او تا نه پوهېږو، په صراط مستقیم ما او تا نه پوهېږو. راځه ما او تا اوس نه پوهېږو، نه سورې فاتحه نه بغیر نه پوهېږو. ښه صحیح ده، خو صحیح ده په سترګو. دا تاسې اوس دغه ترجمه دې وکړه، دا ترجمه کوم امام کړې ده د زړه سره؟ نه چې دا غلط ترجمه دی، تاسو صحیح کړه، مهرباني وکړه. نه زه اوس له تا سره د صراط المستقیم خو به ما ته له دې 12 امامانو را اخلو کنه. او په دې 12 امامانو کې دا تاسې اوس کومه ترجمه وکړه، دا کوم امام ویلي دي؟ مهرباني د زړه سره. زه د امامانو خبره منم او د امامانو خبره په دې دواړو سترګو موږ ته د قبول وړ ده. راځه په خیر مهرباني وکړه. زه درته وایم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث دی چې ما او زه درته وایم جعفر صاحب غوږ ګډوډي خبرې به نه کوي، علمي خبرې به نه. بالکل ته امام علي یې څه ته وایې، ته امام حسن یې څه ته وایې، ته امام حسین یې څه ته وایې، او که ته مهدي یې څه ته وایې، ته څوک یې؟ ما او تا دا هدایت صراط المستقیم له 12 امامانو مې درته وویل. ته اوس کوم یو یې چې زه دې تا خبره وم؟ امام یې او که د امام خبره راته کوې؟ زه مسلمان یم، زه نه امام یم. نه ما خو نه دي درته ویلي، ما خو ته نه درته ویلي چې یا هندو یا یهودی یې، ما خو دا نه دي درته ویلي. اوس د مو خبره دا ده، دا تاسې کومه صراط الذین انعمت علیهم لاره د هغه کسانو چې الله انعام ورباندې کړی ده، هغه کسان دي چې هغوی باندې غضب نه ده سوی، پیدایشي په هدایت دي. دا ترجمه چا کړې ده؟ کوم امام درته ویل؟ مهرباني د زړه سره. ته وایې چې د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ترجمه هغه نه دي، ته سمې که. زه جاهل یم، ته ما سمې که. یا جعفر صاحب محترم، جعفر صاحب محترم، ما او تا مخکې ته راغلی چې نه زه پوهېږم نه تو پوهېږې سورة الفاتحه او دا صراط المستقیم به له دې 12 امامانو را اخلو. آیا د قرآن تفسیر امام علی کړی ده؟ کړی ده که نه ده کړی؟ وروره په دې کې بحث نه کوو، ته ما سمې که چې هغه ترجمه هغه نه دی، چې هغه ترجمه نه دی، ته ترجمه که ما ته چې وایي دا درست ترجمه دی. ښه د تاسو په کتابونو کې راځي، د تاسو په کتابونو کې چې نبی علیه السلام شار د علم ده، انا مدینة العلم وعلی بابها، دا روایت منی د تاسو په کتابونو کې؟ بالکل. دا د نبی علیه السلام علم اوس رسول علی رضی الله عنه امت ته رسولی که نه ده رسولی؟ نه بالکل رسولی ده. بالکل. د قرآن تفسیر علی رضی الله عنه کړی که نه ده کړی؟ کړی ده، خو نه دغه تفسیر اوس په ما او تا منځ کې نشته. پټ کړی ده؟ نه خبره دغه نه ده، نهج البلاغه دی، نهج البلاغه دی. جعفر صاحب قربان دي سم، داسې خبرې به کوو د زړه سره چې مسلمانان هم ورباندې پوهه سي،
قربان دې سم او موږ هم یوې نتیجې ته ورسېږو امام علي رضی الله عنه دا د قرآن تفسیر کړی ده که نه د دې جواب راکړه یا وایه هو یا وایه نه په تحریر باندې نشته زما ستا په لاس کې نشته په تحریر باندې هغه کړې ده هغه کم کسانو ته کړې ده چې هغه په وخت کسان کې ولې نسته د زړه سره ولې نسته د اهل بیت اقوال شته لکه دغه نهج البلاغه دی دغه نور کتابونه دي مسلمانانو جعفر سی محترم وویل د موږ د زړه سر وایي د علي رضی الله عنه تفسیر نسته دا د متعی په اړه روایتونه ولستجیني د صیغې په اړه باندې چې د قرآن تفسیر نسته خبره دغه نه ده چې د متعی ولې شته نو ډېره حدیثونه شته دی او جعفر سی نه خبره وره نه خبره وره جعفر سی د زړه سره د قوم لوط کردار هم په قرآن کې شته په حدیثونو کې شته او د خندان خبرونه هم شته سورة الفاتحه کې غږیږو په سورة الفاتحه کې د زړه سره غږیږو قوم لوط ته اوستزو آیا علی رضی الله عنه فقط لرسول الله صلی الله علیه وسلم نصیغه او متعه درته را نقل کړي د قرآن تفسیري نه درته راوړی وروره قرآن خو ته مخکې یو سورة فاتحه دغه که زده که ته ما ته ووایه چې دا غیر المغضوب نه خبر اوره ته خبر اوره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته کج بحثي مه کوه د دا تفسیر ته څنګه کوي وروره قربان دې سم ودې زړه سره د دې څلور نیمو سوو مسلمانانو په مخ کې زه سورة الفاتحه در سره زده کوم د امام علي رضی الله عنه په خوښه باندې تاسې وایاسته چې انا مدینة العلم نبی علیه السلام شار د علم ده دروازه علي رضی الله عنه ده زه اوس له ابوبکر له عمر له عثمان له علي له صحابهونه د قرآن تفسیر زه اوس د علي رضی الله عنه تفسیر زه غواړم ځکه هغه د نبی علیه السلام د علم دروازه ده اوس علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام دا علم چیرته وړی ده ستا د قرآن تفسیر که نسته تا ویل نسته ما پوښتنه هغه دروازه سوره فاتحه دی جانانه ځکه د علم دروازه علي علیه السلام دی د قرآن دروازه سوره فاتحه دی صحیح ده جعفر صاحب مسلمانانو زه اوس دا دروازه ټکومه د علي رضی الله عنه تاسې وګورئ غږ درغلل آواز اوري دوستانو بالکل ښه دروازه خلاصه کړه اله زر کوه د سورة الفاتحې تفسیر دا سورة الفاتحه چې دروازه ده اوس ما ته ورننوتلو د دروازې نه ورننوتلو راځه په خیر اوس همدغه په دې دروازه کې چې دې ته ورننوتلو دا ترجمه د علي رضی الله عنه دا تفسیر راته وښیه دا د دروازه خلاصه شوه زه درته وایم چې هغه تفسیر بالکل صحیح دی ته ما غلط ثابت که چې دا تفسیر صحیح نه دی وادي زړه سره زه تا ته نه وایم چې ته غلط وایې ما او تا اوس په د امام علي رضی الله عنه باندې اتفاق کوو ځکه علي رضی الله عنه د موږ سردار ده علي رضی الله عنه د موږ امام ده جنتی انسان ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور ده په دنیا او په آخرت کې د نبی علیه السلام ورور ده د جنت مالک وایا یا د جنت مالک نه د جنت مالک الله ده د جنت مالک بل څوک نشي کېدلی ښه هغه بیا د تاسو خپله عقیده ده اوس راځو دې ځای ته دغه د سورة الفاتحې ترجمه علي رضی الله عنه کړي او که نه ده کړي وروره کړې ده زه درته نه دی ښکاره کوم قرآن دغه ما ته دغه ما سوالوه پوه شوې ته ما غلط ثابت که چې دا صحیح تفسیر نه دی خو دا زه اوس درته وایم چې ټول دروغ وایي ته ووایې څنګه دروغ وایم تفسیر ته سم که ته ما څه کوې ته خو د ما تفسیر نه را سره منې د ما ترجمه نه منې صحابه نه منې او احادیث د ما نه منې هغه خو تا ته حجت نه دي ته راغللې په ما د اعتراض وکړل چې راسه صراط المستقیم وپېژنو چې هغه سورة الفاتحه ده اوس دا سورة المستقیم زه د تا په شکم په بطن په پیټ باندې در سره وپېژنم او که ته به ما ته د یو امام خبره راته کوې ودې زړه سره و قربان دې سم وروره ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې خبره مني د درې او یا فرقې نه
یو فرقه په سم لار کې دي یو منټ په سنی کې په اهل سنت کې 15 شپېته فرقې دي کم یو په سم لار کې دي خبر اوره وا جعفر تاسو کې 300 فرقې دي 300 یو شیعه دي ها دا یو شیعه ولی زیدیه کافر وایسته ولی اسماعیلیه کافر وایسته ولی نصیریه کافر یو دقیقه ډېره خبره دی وکړه اوس بلې خواته وتښتېدلې اصلا کې دا سورة الفاتحین اوس ګوره بل چېرته وتښتېدلې سبعیه شیعه مسلمان دي زمونږ یو 12 امام شیعه دي بس ولي اسماعیلیه زیدیه نصیریه علویه نور کم شیعه نشته فتحیه جعفریه باقریه دا مسلمانان نه یو شیعه دي نو تو خو 12 امامت ځان ته وایي 12 امامت زیدیه خو 12 امامت هغه ته شیعه وایي شیعه او 12 امام په بخاري کې شته نشته 12 امامونه په اوس ماوته یو شی باندې اتفاق په صحیح بخاري کې شته نشته جعفر صاحب د زړه سره فرقې ماته اوس ټولې پرېږدو 200 دي 100 دي 500 دي ټولې پرېږدو دا د سورة الفاتحه ترجمه له امام علي رضی الله عنه راته وښیي چې زه دا ټولې فرقې پرېږدم مهرباني وروره قاري صاحب ورور نه دغه لرې قاري صاحب خبره دا ده چې ته ماته سم ترجمه که چې زه ستا په لار کې راشم په 15 شپېته فرقې لار کې راشم مسلمانانو زه به د سورة الفاتحه تفسیر وسله عبدالله ابن عباس لعبدالله ابن مسعود لأكثرية صحابه وبني زوز در توخيم دي سورة الفاتحة تفسير صحابتنا مني صحابه زمانه یو مسلمان منما هغه ته ایمان راوړل کفر دی صبر بیا ورسته په دې باندې خبرې کوو خو ته خو یې نه منې له ما سره دا تفسیر ده دې ته تفسیر الطبري وایي په دې کې د سورة الفاتحه هر آیات زه کولی سم چې په احادیثو د عبدالله ابن مسعود له عبدالله ابن عباس رضوان الله علیهم اجمعین درته ثابت کړم یو اهل بیت ته چې عبدالله ابن عباس ده او بل جلیل القدر صحابي ته چې عبدالله ابن مسعود ده اوس ته همداسې یو کتاب راواخله قربان دي سم چې زه دغه 3 او یا فرقې پرېږدم او زه امام علي رضی الله عنه ته درته راسم راواخله کتاب چې امام علي رضی الله عنه د سورة الفاتحه تفسیر او ترجمه کړي مهرباني وکړئ د زړه سره ما خو درته وویل وروره چې ته ما غلط ثابت کا نو څوک دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین څوک دی ته ووایه نه دا خو خبرې نه شو ته ما ته ثابت کا ته یې کنه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تاسې یاست ګمراه په غضب د خدای هم تاسې اخته یاسته دا خو تاسې ما درته ویل ته ویل چې ما ثابت کړ دا مې درته ثابت کړلې چې قرآن نه مني ستا غوندې مکس لار نشته هم دې خواته هم دې خواته ده خو یو سایډ ته شه یا دې خواته شه یا خواته شه څنګه یوې خواته سم امام علي رضی الله عنه د ما صحابي ده قرآن راته وایي چې د صحابه ومنئ ما صحابه ته جنت تیار کړی د صحابه په قدم باندې لاړ شي قرآن کې الله وایي چې د صحابه په شکل ایمان راوړی که د صحابه په شکل د ایمان رانوړل الله وایي هغه ایمان دې زه نه قبلوم صحابه په شکل کې په صحابه کې ایمان مه راوړه په صحابه په شکل کې ایمان راوړه په صحابه کې تاسو په صحابه کې ایمان راوړی د صحابه په شکل یعنی الله جل وعلا راته وښودله چې څنګه ایمان صحابه راوړی تاسې هم راوړئ که د صحابه په شکل مو ایمان رانوړل هغه ایمان مو زه نه قبلوم اوس ماته ته دا ثابته کړه ده د سورة الفاتحه ترجمه له امام علي رضی الله عنه خلاص سوه خبره دا خبره ولې درنوي درته زه وایم 12 امام پیدایشي هدایت یافته دي ته وایې د زه غلط وایم څوک وایي چې پیدایشي هدایت یافته دي څوک د په صحیح بخاري کې حدیث شته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما او علي یو نور نه خلق شوي دي او باقي انسانان بل نور نه دروغ دا هم دروغ دی او بخاري کې مانه بعد 12 امام دي 12 امام زما امت زما اهل بیت نه 12 امام صبر صحيح البخاري مهرباني وکړه
کوم روایت دی؟ ته خپله سرچ کا ته ورکوړې ماشوم نه یې ستا ګوته نظر لاس اخلم او تا ته ویسم شی ته د ای آی زمانه دی خالی یو د ما په کتابونو دروغ مه وایه د ما په کتابونو دروغ 12 امام هم پکې نشته صبر وکړه یا نشته نشته هغه 12 خلفا دي 12 امیران 12 ستا څوک دی نن 12 څوک دی ستا 12 د موږ امام موږ 12 امامانو باندې عقیده نه لرو 12 خلفا 12 خلفا ستا څوک دی 12 ګوره یو بل ځای ته تختې یوه موضوع راټینګه کړه چې په هغې خبرې خود نه ستا اولي الامر منکم نن څوک دی وروره ته قرآن خو نه منې د ما اولي الامر شیخ هیبت الله امیر المؤمنین په افغانستان کې د ما اولي الامر هماغه ده الحمدلله استغفر الله هغه خو په خپله کافر دی توی سي توهین مه کوه بیا ما مخکې توهین مه کوه شیخ هیبت الله صبر شیخ هیبت الله صاحب څوک ده کافر ده والله بالله کافر ده تاسې وګورئ مسلمانانو وام اورېدل تم کافر دي تاغه پلارم کافر ده دي تاغه نرګس هم کافره ده ښه اوس دې واورېدل چې توهین دې نه وای کړی دا به دې نه اورېدل چې توهین دې هغه قرآن دا به دې نه اورېدل وګسه اوس وګسه تا ما جواب درکړل دا که اوس ته منې که نه منې اوس راځو دې ځای ته د تا د 12 امام چیرې ده وروره ستا اولي الامر منکم څوک دی نن صبر د تا د 12 امام چیرته ده مهرباني وکړه نو امام دغه حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده د تا 12 امام چیرته ده ته 12 امام حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده ته خو په عیسی علیه السلام څه کوي ته په عیسی علیه السلام ایمان زړه کې سترګه نشته عیسی علیه السلام په اسمان کې ده الله جل وعلا وایي بل رفعه الله الی ما اسمان ته پورته کړی ده الله قرآن کې وایي ما اسمان ته د تا 12 امام چیرته ده ته امام مهدي علیه السلام عام انسان پوهېږي خپل غوندې هغه د الله کم آسې کسان دي چې هغه ته دومره طاقت ورکړی دی چې په هوا د ما جواب په هوا باندې حکم کوي 12 امام دي ستا 12 امام دي ستا بالکل شته دي از ما او ستا په مخ کې دي ما او تا اورې ښه پلار یې څوک ده حسن العسکري علیه السلام دی مور یې څوک ده هغه د ایمان جز نه دی کم شی چې د ایمان جز مور یې څوک ده هغه ستا کار نه دی کم داز د 12 امام مور دې څوک ده هغه د ایمان جز نه دی وروره کم شی چې معلوم دی هغه کې مور یې څوک ده زه د مور پوښتنه وستنګ له هوا نه راغلی د مور خو یې راته وخېږي له دې مور نه پیدا شوی ده څوک د مورې ته د مور څه کار لرې ولې نه لرم څنګه پیدا شوی ده هغه پوهېدو د ایمان جز دی ځکه نه سې ویلی چې هغه یوه نصرانۍ مسیحي ده که نه وروره هغه د ایمان جز خو نه دی نه ته دا د امام مور دي څوک د ودې الله بنده دا د امام مور دي څوک د مور لري که نه لري مور لري بې موره پیدا لري شه په صراط مستقیم کې جعفر صاحب زه درته یو آخري خبرې کوم چې جعفر صاحب مخکې مې درته شي وایي خبر په صراط المستقیم کې چې مې کله راګیر کړلې او درته مې ویل چې راسه وتښتېدلې 12 امامانو ته په 12 امامانو کې چې راګیر سولې بیرته سورة الفاتحې ته راوتښتېدلې دا تاسې څه وړ خلق یاست په والله کې ګیر شوي مې ته په ثابت کوم چې ته ګمراه یې په والله 12 امام دې مور اوس ګمراهي خو د خلکو ته به ثابته دي ماله ګمراهي سره څه کار لري خلکو سره خبرې وکړه 12 امام مور دې شته او که نه شته بې موره پیدا شوی صحابه ستا نه دي زمونږ ټول مسلمانان دي نو خبره دا ده ته وایې چې صحابه نه ایمان راوړله صحابه په انتخابات کې راغله صحابه وتښتېدلې 12 امامان دې ډز ورباندې وکړل ته خو د یو ته خو زه چې کم سوال یو کم جواب نه ورکوي په یو سوال کې هم جواب د کوم سوال جواب دغه خلق درته ګوري دا 1500 مسلمانان درته ګوري او ابن آدمه او انسان او جعفر صاحب و دې زړه سره و قربان دي سم
زه اوس صراط المستقیم در سره منم، دغه 12م امام دې در سره منم. د دې 12م امام خو ما ته ووایه چې دغه یې مور د دغه یې پلار د پیدا سوی ده، وا قربان دې سم، وا دې زړه سم. کم خبره چې د دین حصه د ایمان حصه نه دی، هغه پسې مه ګرځه وروره. اوس ته ستا کلمه ادوردي نیم کلمه الله اکبر نیمه کلمه وایي تاسو. درود کې صبر وکړه. نرګس بیبي عام وشیو دا د اسلام حسم نه ده او د مهدي مورم نه ده، ټول جنې خلاص کړل سه جعفر سي محترم. او دای شرمیږي اوس په دې باندې چې د خپل 12م امام د مور په اړه دی اوس موږ ته معلومات راکړي. اوس موږ دی دلته راغلی ده چې صراط المستقیم قبول کړي. زه اوس دغه سور سره قبلوم ورته وایم چې دا 12م امام ښه یو دقیقه د دې 12م امام د کانه 1200 کاله عمر کېږي چې دی ژوندی ده کنه؟ بالکل داسې دی. د 1200 کاله کې تاسو ته د دومره یوې ورقې په اندازه باندې خیر درته رسېدلی ده چې یوه ورقه راته وښیه، دومره یوه ورقه، مهرباني وکړه، دومره یوه ورقه. د صحابه خیر درته رسېدلی دي وروره؟ د صحابه و دا خیر ته دا قرآن راته را رسولی الحمدلله. ابو بکر رضی الله عنه، عمر الفاروق رضی الله عنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و احادیث راته را رسولي دي. مسلمانان زما ستا ټول صبر ستا ټول مسلمان. اوس غوږ سوال دی وکړل، اوس غوږ دلته د علي حیدر بچی درته ناسته، دلته د عمر الفاروق بچی درته ناسته. غوږ دا قرآن ما ته علي رضی الله عنه ابو بکر عمر عثمان را رسولی ده. دا د تا 12 امامانو نه در رسولی، ځکه ته د قرآن سند هم نه لري د خدای په فضل سره. زه تا ته چیلنج در کوم، ته د 11 امامانو د قرآن سند راته وښیه شايده. او تاسم وياسسي يا علي رضي الله عنه وحي راتنا لفاطمه رضي الله عنها النبي عليه السلام وحي راتنا تو سوايس فاطمه رضي الله عنها وحي راتنا كان رات جبريل عليه السلام راتلو جبريل عليه السلام غلامو احمديان دي چاورو نسو مسلمانانو كبروا يا اهل خبري کوم کاری خبري کوي سوال کوم دا خبري کوي سړی کوي خبر. ها ته د طيب خوراکونو یادوي تاسو د وهابیان چې دي دا خو اکثر د روح متیاز هم سکي دا عنوان په شان ده دا متیاز هغه سکي تاسو روح متیاز سکي او دی تاسو یو ملا دی کنه اکثر دا په مکه کې اکثر خلک تنګي د مسلمانانو په سیور سی وی کنه او توي چاته وي یا رسول الله علی وای چاته سوي او خپل هغه ویډیو ما پرون لیدله هغه وای د محمد صلی الله علیه وسلم دین دا برابر ما ما خبر غازي محترم كنزلي شو دا ولي يا وارد د مهدي حق ادا کړی او څو کنزلي وکړه انا شروع سم نه کوم کنزل او زما خبره خو زړه 2 سکند مې پرېږ دا زندره مې فکر سوي ها خبره ده ست د دې د طيب خوراکو کې راځي زندره مې فکر زندره مچوکي شي څه کوي معرفي کا تانی ما کوېسچن دا زه غواړم وګوره ودې الله باندې زه غواړم چې د تا د عقیدې په اساس بیا له تا سره خبرې وکړم. داسې خو نشي کېدلی چې ته ما ته ځان راونه پېژنې عقیده دې را معلومه نه کوي کومه ګډوډي به وایو سره بیا پیدا نه کوي. ته به مولې دغې خبرې نه اوس غوږ شه شرمېږې ولې شرمېږې خپل عقیده دې نر غوندې ښکاره کړې چې زه شی یم نر غوندې زما میک بندی فنر یې عقیده څوک یې مهرباني وکړه. دا الحمدلله زه مسلمان یم. کوم مسلماني ته څوک یې؟ زه اهل سنت والجماعه دي. نه اهل سنت والجماعت کې ډېرې فرقې دي. ته احمدي ته شافعي دا دیوبندي کا بریلوي دون شین دبي هغه د اهل سنت نه دي. هغه تر اوسه قادیانیان نه پیژني. هغه د تاسو ډله ده د تاسو سکو ډله نه ده خبره وکړه. تاسو د نبي عليه الصلاه والسلام په ختم نبوت ایمان او عقیده نه لري. تاسو موږ لرو الحمدلله واکسن اوس واوره تاسو مې چې نبی عليه السلام و مو پیژندل چې تاسو ولا او زمو خپل دي ځان راو پیژندل دا زمو یو خبره بکو یوي احمدیان چې دي دا د روافض او د تاسو د شیعو یو خاخ را جدا سوی. هغه موایي چې غلام مرزا احمد چې نبی مهدي او اول سره د مهدي توپ دعوه وکړله
بیا یې وروسته ویل چې زه عیسی ابن مریم یم، بیا یې وروسته ویل چې یا زه مستقل نبی یم، ماته وحی راځي. او په اصل کې دا رافضي ده، د ایران فارسي زبان دغه ده شیعه ده. او تاسې مو وایاست چې یا علي رضی الله ته وحی راتله، فاطمه رضی الله ته نبی علیه السلام وحی راتله. ته اوس وایې چې فاطمه رضی الله ته وحی راتله که نه راته جبریل علیه السلام ورته راتلو؟ جبرائیل علیه السلام یې غلام و. احمدیان دي چا ورونه سو مسلمانانو کبروا یا اهل خبره واوره، مونږ دغه نه وایو. الله اکبر ولله الحمد. دا غلام دی د رسول الله. الله اکبر ولله الحمد. دا نه ده که نه، هغه کافر دی. دا واقعي هغه کافر دی. او احمدیان چې دي، واوره زما خبره واوره، احمدیان شیعګان نه دي بیل شوي که نه. دا ته اول خبره ده، ته دومره غټ ملوی دلته ناستې دروغ هم کوي، شرم پکار وي یو مسلمان دپاره هغه دروغ کوي که نه، خو مسلمان شرمیږي که نه. خو زه اوس ته بله خبره وکړم. دا اسماعیل صدیق نه ساري څه ورته وایي احمدي دا څه دي د دې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې اخري نبوت د دې عقیده نه ده. خبره واوره، هغه اوس په موږ پسې راونه تړي، هغه اوس په موږ پسې راونه تړي. اسماعیلي ډېر دي که نه اسماعیل تاسو کې ته به ځان اهل سنت ګاڼې، حالانکې ته وهابیان شو. اهل سنت کې نه، اول وهابي دپاره نه دی پکار، هغه شرمیږي څه هغه وایي چې زه اهل سنت یم. پوهېږي اهل سنت خو تاسو غټ غټ اکابرین دي په پاکستان کې، هغه د اهل سنت کفر فتواوانې جاري کوي. زه درته بله خبره وکړم. اوس دا ګډو وډو سره یې اوس په څه بیان کا متعادي کړي کا. قادیانیان دي په اسماعیلیو کې ورننه ایستل، احمدیان دي په نصیریه کې ورننه ایستل. سره په خپله خلو الله چې څوک شرموي دغسې بې شرموي لکه ته. اسماعیلیان دي احمدیان کړل، احمدیان دي نصیریه. اوس غوږ سپي وایي ګډې زه د تا مطلب باندې اوس پوه شولم. راځه اوس خبرې کوو. اوس ته اوس وایې چې زه تاسې 12 امامه شیعه یاست که نه؟ په دې خو را سره مني چې 12 امامه شیعه یې که نه؟ الحمدلله. الحمدلله. دا د تا په بحار الانوار کې د فاطمه رضی الله عنها چې کوم توهین سپکاوی سوی ده، دغه الحمدلله مني؟ چا شرط دی چرته شوی دی؟ د تا بحار الانوار کې فاطمه رضی الله عنها وایي مسلمان فارسي ته خپل لینګي او سر ښکاره کول. نعوذ بالله. نه هغه معصوم دی. ګوره د رسول الله اولاد شباب جانه د زړه سره د اوښ متیازې خړل ډېر لویه ګناه ده، او که خور و مور په کرایه ورکول بل چاته چې متعه ورسره وکړي دا ډېره لویه ګناه ده. خو دغه به زه اوس تا ته ثبتوم که نه، ستا کتابونو نه متعه چا کړي وه؟ راته ثابته کړه. راځه زمره یې نرسه. ولې نه تا ثبتوم؟ زه یې تا ثبتوم. ښه یو مې ما ته به هم وخت راکوي. زه تا ته یو زه ستا کتابونو نه، ستا هم کتابونو نه راکاږم، زما کتابونو نه هم راکاږم. هله زر کوو زر څه خبره دی؟ ویټ کوه، انتظار کوه. تا ته دومره انتظار کوم، ته د اوښ متیازو خبرې راوکړه نوره ورکوه که نه؟ صحیح ده. اوس راځو دې ځای ته راځو ټولو ته. تا وویل ما تا ته وویل چې د دې جواب راکړه. د تاسې په کتابونو کې راځي خمیني صاحب وایي چې ویله د ټیټ د ماشومې سره متعه وکړه. نعوذ بالله. دا خو ستاسو مذهب نه دی. وایي تا نو کالو عایشه سره یې واده وکړه سره. تو وایې نرسه چې راته لکه ما چې درته ویل تا ویل تا په کتابونو کې راغلي مال راته وښیه. داسې نرسه ما ته وایي چې راته وښیه. تو وایې نعوذ بالله. دا د تا خمیني صاحب خپل کتاب کې لیکلي دا دی. دا بل نور چې پسې درته وښیم دا اوس د فاطمې رضی الله عنها توهین دلته د ما کمپیوټر نه خلاصېږي، دا بل خلاصومه. دا د فاطمې رضی الله عنها توهین یو ځل یې دلته هم ښکاره کومه. ښه شباب راسه دا کتاب ده بحار الانوار مجلسی د دې 43 جلده او د دې 6 صفحه ده. وګوره روایت سلمان فارسی رضی الله عنه زوی روایت جنی کوي. وګوره عن عبد الله ابن سلمان الفارسي
عن ابيه لخپل پلار سلمان فارسی نه خرجت من منزلي يوما دا راځي وای علي رضی الله عنه تراغلم علي رضی الله عنه راتویل چې ورسه فاطمه رضی الله عنها ته ورسه فاطمه رضی الله عنها کور ته لاړ سه علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها ته پلیز داغه لږ بیا راته وښیه دا بهار الانوار دی بحار الانوار 43 جلده 43 اوکې صفحه درته معلومه شو کې غټ کړم صفحه څو ده شپږ دا جیل ده لاندې درته معلومیږي جیل 43 صفحه شپږ پیدا دي کړل بس دا ما ولیکل دا زه اوس ته ګورم ها په دې کې ګوره وای علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها ته پردي خلق را لېږل فقال علي عليه السلام يا سلمان ائتي منزل فاطمه بنت رسول الله یو فاطمه کري لاړ سه هغه ته له جنت نه یو ګیفټ راغلی هغه درکوي نو کله چې وای فهر ولدت الى منزل فاطمه زوی په منډه د فاطمه رضی الله عنها کري راغله چې راغله نو وای هغه ناسه فاذا هي جالسه وعليها قطع عباء نو دغه په سر یو څادر نو چې هغه یو عبایه وه چې کله به سر پټ کړو لنګي به ښکاره سول چې سر لنګي به پټ کړ سر به ښکاره سول یعنی فاطمه زهرا رضی الله عنها ته العیاذ بالله علي رضی الله عنه ترجمه پلیز ترجمه ښه حواله مې درکړل نو اوس په خپله ترجمه تیو ځاله ته ښکاره کړې دي د ټولو مسلمانانو په مخ کې ترجمه به یې کړې زه دا ګورم زه دا هم ګورم او بله خبره دا دی چې مونږ شیعه اوس وخت د شیعو عقیده څه ده صبر زه پوهېږم د تا په عقیده په دې ټولو پوهېږم اوس راځو دې ځای ته څنګه پوهېږې تا د وخت د امتیازو خبرې وکړلې د وخت د امتیازو ما درته ویل چې د متعې په اړه اوس دا متعه حلاله ده که حرامه ده دومره ماته ووایه اسلام کې وي کوم نکاح دی چې نکاح پکې دی هغه حلال دی بلکل اسلام کې دی یعنی متعه نکاح ده ها دې کې نکاح دی نکاح نه بغیر خو نه کېږي ماشاءالله دغه نکاح د تا په 12 امامانو کې کوم امام کړی ده زما په 12 امامو کې دا ګوره دا یو شی دی اوس دې ذکر څه دی که نه دا مونږ داسې نه کوو چې د رسول الله وخت کې هم یعنی جنګ کې دا کې راوستلې خبره وه ښځې راوستي دي که نه په د هغه کې جنګو کې شبابه ودې زړه سره وقربان دي سم زه اوس تا ته ځواب وادي زړه سره وایوه تا وویل نره زمره چې نکاح متعصده دا حلاله ده او دا نکاح ده ما درته ویل چې امامانو 12 کړي ده که نه ده کړي یا ووایې چې کړي ده یا ووایې چې نه ده کړي بیا وروسته تفصیل ورکوه 12 امامانو متعه کړي ده یا یې نه ده کړي زه درته اسانه بې کړم د 12 امامانو ښځو لورانو خویندو میندو او فامیلونو کې چا متعه کړي که یې نه ده کړي د دې جواب راکړه مخ بیا تفصیل پسې ورکوه مهرباني وکړه دا زه استاد ته جواب در کوم که نه دا خبره داسې دی که نه چې مونږ دنیا په د جنګونو کې کله چې مسلمانو سره جنګونه و ښځې راوستلې کنیزې کړلې خو د دې ذکر مونږ داسې نه کوو چې یا د مونږ پیغمبر سره دومره کنیزې وي ټول تاریخ کې جنګ کړی ده کله یو جنګ نرسته یو جنګ راوښیې ما ته جنګونه خو مونږ کړي دي جنګ خیبر تا کړی و ستا پلار کړی و چا کړی و که د علي کړی ما پلار علي رضی الله کړی دی ما پلار دغه الحمدلله ولې هغه ستا پلار ده ته د علي دښمنه ماني ته د علي قاتلین ماني هغوی ته رضي الله عنه وایي ما ته علي رضی الله عنه له پلارم قسم کوم راته ګران ده غړي دروغجنه رضي الله عنها دې ته خو منافقت وایي چې ته د رضي الله ته د علي ته علي ماني او ته صبر چالو کېږي بلې خوا ګورې دا ماویه ماني که نه معاویه امام حسن منلی دی زه بیا څنګه نه منم څنګه یې منلی دی څه لیونې چرته یې منلی دی دا لیونې وګوره که مې اوس دا پسې درته وښوده چې امام حسن علیه السلام د تا په کتاب کې وایي تر ټولو شیه و ما ته قسم په الله معاویه بهتر ده بیا نه لیونیه ورک شه دا داسې نه دی داسې ویلي دي دا زمونږ امامانو نه قولونه پاتې شوي دي خو داسې نه دي چې ماویه یو داسې
معاویه یو داسې کس و خبره واوره نمیک ما بندوه معاویه یو داسې کس و چې هغه د حسن سره جنګونه کړي دي صبر امام علي سره جنګونه کړي دي دلیل وغواړه اوس به چالو کېږي نو دلیل وغواړه دلیل ما ټوله ما دا پړاو کړي دي خبره واوره ته د اوښ متیازو هغه وکړه ته د پاک پاکیزه هغه باندې لګیا وي که نه خوراک باندې څه دغه خوراک تاسو کوئ چې دا کومه پاکیزه وي نو ته ما دا وایه چې د اوښ متیازې څه دي دا پاکې دي یا امیر چا درته ویلې چې ویې خوره مې خوره بیخي مه خوره نو تاسو ولې خورئ او ولې په ویلو ټولې دنیا ته یې چې ما مذهب ومنئ تو مذهب کې خو متیازو څکل دي اوس ګوره هغه مسئلې ته زه درته راځم هغه مسئله دې زه پوهم هغه فقهي مسئله ده هغه یو فقهي مسئله نه دی هغه بالکل مسئله نه دی د پیغمبر بدنامول یو دقیقه او جارنیټره جواب خو اورن اوس 500 ځایونو ته تختې 500 ځایونو ته مه تخته اوس ګوره یو سړی د په لاره کې روان ده هېڅ شی ورسره نشته اوس خر مړ سوی ده له دې خره نه دی د خپل د مرګ د نجات دپاره خوراک کولی شي که یې نشي کولی څه شي خوراک کولی شي یو سړی ده په دښته کې روان ده هېڅ شی نشته اوس نه اوبه شته نه خوراک شته اوس که دی 5 دقیقې نور پاتې کېږي مړ کېږي اوس د ده په مخ کې یو خر پروت ده مردار شوی ده د دې خوراک دی کولی شي چې دی ژوندی ورباندې پاته شي دا داسې دی څه خوراک کولی شي ژوندی پاتې شي نو اول خبره خو دا د خره غوښه دی اوس مثلا دا مکروه ده ګوره مکروه نه ده خدای دې غرق و تباه و برباد کړه چې په خبره باندې نه پوهېږي زه درته هم چې یوه یوه چې په څه نه پوهېږي زه به دې پوه کړم ضد مه کوه زه د پیاوم ته په چې پوهېږي ته بس د جلي هغه حدیثونه قولونه دا مخکې کوئ څه پیغمبر بدناموئ نعوذ بالله دوستانو دې سړي مخکې وویل الاحتجاج الطبرسي وای معاویه رضی الله عنه او حسن علیه السلام دا خبره نه ده کړې ښه مسلمانانو دې کتاب ته وګوري راسه زړه سره راسه داسې په دلیل خبرې کوه دا مسلمانان به مستفید سي لیکه در سره الاحتجاج الطبرسي دا دې تاسې لوی محدث ده د دې دوم جلد ده لسمه صفحه یې ده وینئ که نه وینئ وینئ دې کتاب کې وګوره بیا وښیه د جلد څو جلد او صفحه احتجاج دوم جلده صفحه لس ده صفحه لس اوس وګوره له خپلو کتابونو یې خبر لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام بالمدائن کله چې شیو امام حسن علیه السلام په چاقوګانو ووهل په مدائن کې دغه کس وایي زید ابن وهب وایي وایي زه ورته راغلم فقلت ما ورته وویل ما ترى یا ابن رسول الله ته څه اوس وایي څه نظر لري څه وینې فإن الناس متحیرون خلق ټول حیران دي فقال امام حسن علیه السلام فقال ارى زه دا وینم والله دې ما دې قسم په الله وي ان معاویه خیر لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شیعه د ما دی وای قسم په الله وي چې معاویه وای تر دغه شی وای ماته بهتر ده الله اکبر ولله الحمد د معاویه او د معاویه خلق دغه د کوم شیا دي دا ما لیدلی دی که نه د ما تفصیل ارث ما لیدلی دي هغه وایي چې دغو شیاونه یعنی چې دغه شیا ما سره دي دینه د معاویه الان کې دغو خلکو ته پته ده چې معاویه غلط دی خو بیا هم ورپسې دي که يزعمون انهم لي دماشا يويزانون رابولي لي عربيك يزعمون انهم لي شيعه چې دوی وای ما ته ځانونه دي ماشه یوی ځانونه بولي وای معاویه وای له دې ټولو راته بهتر ده دز مخکې وایم ولې وابتغوا قتل دي وای د ما دي قتل اراده کړې د ما مالونه او پیسې غلا کړلې د ما مالونه چور کړل پیسې وای د ما غلا کړلې والله لئن اخذ من معاويه عهدا
وایي که زه چیرې له معاویه رضی الله عنه نه عهد واخلم او د خپلو وینو د ساتنو او د خپل اهل بیتو د ساتنو دپاره والله معاویه رضی الله عنه به وایي د ما وینې م وساتي د ما اهل بیت به م وساتي. دا ټوله خبره الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر ولله. اخره کې بلډز. الله اکبر ولله. بلډازو دا تاسو ته ترجمې هم غلطي کوي او تاسو خرو ته ناست یو افغانستان کې الله اکبر الله اکبر. خلک مې هم ټول عمر جهادونه دغه فیک جعلي جهادونه مو هم وکړل. ټول مسلمانان دا بند کړه. اوس غوږ د موږ د لیدونکو ته د خرو ویل دي مور څنګه غوږ نه غوږ ته خر یې له خره نه پیدا یې که ته تا ته ځان خر د ما دلته د مسلمانانو توهین به نه کوې. نه څه اوس به بچو کنځلې کوې اوس به کنځلې کوې ما ته ووایه ما ته وایي د ما دلته به مسلمانانو ته نه وایې مسلمانانو ته به خره نه وایې. ته که خر له خره پیدا نه وایي مسلمانانو ته به د خره نه ویل. اوس راځو بل ځای تخت یې به نه بچایه چې اوس مې درته ثابته کړه چې امام حسن علیه السلام غوږ سه اوس میوټ سه چې امام حسن علیه السلام ویلي دي چې معاویه تر دې خبیثو شیوه وایي ما ته بهتر ده تر دې مرتدو شیوه وایي ما ته بهتر ده. د تا کتاب وایي د تا محدث وایي تخت یې به نه اوس به تختې نه ما ته وایه دلته به مسلمانانو ته توهین نه کوي. توهین زه نه کوم توهین د ته کوي. دا اوس تا وکړله ودې الله بنده نه دې ویل وایي دا خره درته ناست دي ودې کړل که دې ونه کړل خو درته ناست دي که نه دا وخت نارې هم ته لګوي غلطه ترجمه ورته کوي هغه هم تا ته نارې لګوي. زه خره نو زه خو ستا په شان خره